نن مې هم دې طالبانو ته وویل ما لکه چا ودونه کړي دي یو اتو نفرو پکې وي چې موږ ودونه کړي ما یو قیمتي نکته درته وایم ما داسې کار به وکړئ چې بازار کې به واخلئ یو چرګ او سور کړی او هغه چرګ به واخلئ چې هغه په دې سیخ کې ورکړئ او ډېر خوږي او وابخلئ بله یو شنه مڼه چې تروشه مي او کلکه مي دا چرګ به پټ ویسي او خپلې بیبي ته به یې ورکړي او د خولې مبارکې ته ګوره که تا ته ووایي چې خدای دې وبخه ما نه لاس کټ کړه تا ته به نه وایي چې الله دې وبخه بیخه دې وکړه چې دا دې راوړه داسې کله کله داسې کار کوه او دا شنه مڼه خپلې مور ته ورکه دومره دعا به درته وکړي چې بچي الله دې خوشحاله کړه او خدای پاک دې د دې ښه بدلې درته درکړي نو ته بیا فرق معلوم که چې مور ته صدقه ورکړي او خرچه پې وکړي د دې څومره برکت دی او ښځې ته چې ورکړي د دې څومره برکت دی دا ولې موږ د مور او پلار ولې قدر نه کوو موږ احسان فراموش سیرت صاحب دا دلته چې زه ناست یم دا زما د والد صاحب برکت دی یعنې زه چې سبحان الله وایم نو د دې ثواب زه مو پلار او مور ته بخم مور خو مې الحمدلله ژوندی ده او پلار مې وفات دی که دا د هغوی برکت نه وی خو ما به چېرته یو ریړه لګولې وه زه به چېرته په سړک باندې ناست وم بوټان به مې رنګول نو انسان کې نو چې زه د مور او پلار احسان ونه منم زه به کله خوشحاله شم داسې سیرت صاحب انسان کې غټه غلطي دا ده د احسان فراموش دی د پلار احسان نه مني د د مور احسان نه مني د استاذ نه مني د مشر نه مني بلکې تر دې پورې چې دا د خپل پیغمبر احسان نه مني د سنتو د سره لحاظ نه ساتي چاته ووایه دا خو سنت دي فرض خو نه دي والکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه کم اخلاص او کم احسان چې موږ سره کړی بلکې تر دې پورې چې انسان د خپل رب احسان هم نه مني دا ټول شیونه موږ او تاسو ته خپل رب نه دي راکړي کله مو چې جناب سیرت صاحب انسان د خدای احسان فراموش نشو او احسان د خلکو ومنه د هېڅکله نه خفه کېږي دی به الله تعالی همیشه خوشحاله ساتي نو څلورم سبب یې دا دی چې دا احسان فراموش دی